الرحمن الرحیم ویم ټوټوریل دی د خیر ها صحیح ده ان شاء الله هم له کوټې ریسایز کو دي ځکه نه دی ورکوټې شوی کنه موږ بس وایو یونټ سیستم ها یونټ سیستم په یونټ سیستم کې زموږ سره کم دوه مین یونټ سیستم وي یو وی امپیریل او بل به صحیح میټریک صحیح شو کنه یو امپیریل دی او بل سره میټریک اوس دا امپیریل څه شی دی امپیریل بل ګل کولاو خیال دی دا امپیریل کې زموږ سره راځي کنه اف پی ایس دې د موږ سوایو دې ته موږ اف پی ایس سیستم وایو پوهېږي به خبره که نه اف پی ایس ته تیار شو که نه دی لږ ګوټې به نور ګولاو کوې نه دی زموږ سره دی فوټو پاونډ او سیکنډ رایل شو درته چېرته ښه اوس دا زموږ سره کوم یو سیستم دی میټریک دې ته ایم کے ایس سیسټم وایي که نه ایم کے ایس سیسټم دی ښه اوس دا ایم کے ایس سیسټم به ګولاو میټر کیلوګرام سیکنډ پوهېږي به خبره باندې که نه نو دا زموږ سره دوه سیسټمه به په دې کې د خیر سره استعمالیږي ټیک شو انشاءالله ښه دوه سیسټم استعمالیږي خو د فوټ پاونډ او سیکنډ د دې پته به موږ ته څنګه لګي او د دې پته به موږ ته څنګه لګي ته په خپل ذهن کې دا خبره محفوظه کړه که نه چې زموږ سره فوټ او پاونډ او سیکنډ مطلب دا دی چې زموږ سره په دې کې دا فوټ چې دی میجرمنټ دی که نه نو دا فوټ میجرمنټ به څنګه کېږي دا به زه په بریکټ کې دی به یا فار ایگزامپل په دې ون باندې له پاسه زه د فوټ نشان لګوم دې ته څه وایي فوټ سیمبل شو که نه 6 انچ ټیک شو که نه په دې کې یا اوس دا چې په دغه کې لیکلی په دا خو د زموږ سره انچه چې دا هغه 12 انچ دی که نه یو فوټ کې څو انچې دي 12 که په یو فوټ کې 10 انچې وی که نه نو زمونږ دا ویلیو به 1.6 وه څه به وه نو په فوټ کې خو 12 انچې دي نو ځکه په موږ باندې ډیویژن راځي ښه لکه مطلب دا ده چې زه خو به دا په ډیسیمل کې چې لیکم په څه کې لیکم دا اوس ما په فریکشنل فیټ کې ولیکو په فریکشنل فیټ اینډ انچز کې ولیکو صحیح ده که نه مطلب دې کې فریکشن شته نه خو که پکې رام شي نو راتلی شي پکې خیال دی دا دا فوټ او انچ دی اوس په دې ټایم کې که نه فریکشنل انچ به دا چې هغه هم دقه یي فوټ او انچ خو چې مونږ چې به مخکې وي چې صحیح 1/2 که نه شپږ نیمې انچې به شو هغه نو دی به اوس په ډیسیمل کې څنګه لیکي نو دی په ډیسیمل کې راځي 1.5 فیټ بیا به ورسره نور څه نشانونه به ورسره نه لیکي پوهېږي که نه یا به دی ها یا به دی صحیح دا فوټونه شو یا به انچي څه به یا به انچي مطلب به دا چې دی به زموږ سره 22 انچي پوه شوې که نه شپږ انچ او 12 زموږ سره 18 انچ شو 18 انچ به شي صحیح شو که نه موبایل لږ سایلنټ کوم چې لږ ورې ډسټرب کېږي که رینګ راځي خو چې دا زموږ سره څه دی 18 انچ یا به خبره به فریکشنل کی یا به په فوټ انچ کی یا به په ډیسیمل فیټ کی یا به په ډیسیمل انچ کی ښه پوه شوې به خبره که نه نو دې ته موږ څه وایو دا ډیسیمل فیټ دی او دا څه دی لکه اوس د ډیسیمل انچ دی مطلب دا چې دې کې 18.5 هم راتلی شي صحیح ده که نه 18 نیمې انچې پکې نه شي راتلی یا داسې موږ په دې کې داسې نه شو لګولی چې دا 18 1/2 ښه که نه
نو څه طریقه به کې بیا راځي کنه نو دا بس شي اشاریه 5 صحیح شو کنه نو دا زموږ سره ډیسیمل فیټ شو دا خاوس د دې دا میټر به څنګه راګي ا دې کې زیات تر سړي کی په دې ام کې سیستم کې ټول هغه څه خبره لګي ام لګي خیال دې دا کنه یا بل څه یا میټری ام صحیح ده کنه یا موږ وایو کنه 100 ام خیال دې موږ وایو یا 1 صحیح میټری خو په دې کې دا کمالي کنه چې دې ور د 100 دا ویلیو نه 100 خو لیکلې یي خو په ډیرو موخو کې وسره دا ام او دا نه وایي خبره نو زه ستاسو ته کې په یو بل شي باندې پوهم دا خو یا ملي میټر دی او یا میټر دی او یا سنټي میټر دی او یا او دا په دې کې خو خیر کیلومتر سو دي کې تاسو بده کې انا میټر راځي او نه دا خو دا فوټ او دا میټر ولې موږ سټډي کوو تبه په یو نقشه کې کار کوي لکه دا خو به هوایي سیستم نه چې دا په یو دا کې په یو میپ کې خو به دې نه لګیا چې بس میپ په نه یو ته لګیا یار بلګونه ولګي او دا په دې څه کې دی شي د دې مطلب دا لکه اوس موږ فار ایگزامپل دا بورډ لګاو کنه نو الته کې چې موږ کله ډیر راوالو کنه او دلته کې فکس کوو زموږ دا پوس کوي وای د زمګي سونه دنګ لګي وای کنه دا کې هټول خبرې دادي یا په سیلینګ کې دي کنه یا په دیوالونو دي یا په سیلینګ کې دي خو د دې د زمګي نه هایټ څومره دی نو چې ته په دې میټر او په دې بوټونو باندې پوي نو که په فوټ کې دلا په امپیریل کې دلا ډرینګ راغی چې هو دا ټینشن نه یو که په میټر کې دلا راغی هم بره د ټینشن نه یي صحیح شو کنه خامازه نه مخکې څه خبر ورکړه زه تا په څه په کوم خافه دلته کې بزرا شم کنه یو د پریفکس او یو د سفکس صحیح ده کنه یو سفکس ته بل څه دی پریفکس ته دا هغه ټرمینالوجي دا کوم چې په دې سافټویر کې هم استعمالېږي او عام لیګل کې راغلي خدا به تاسو اولنی ځله ویلي صحیح ده کنه پر کې معنی مخ کې او صف کې معنی رستا د دې دا مطلب اکثر یو ویلیو سره دغه نه مطلب دا فار ایگزامپل دا یونټ ته 100 ده 100 سره 100 دا 100 دا ته رستا ولګېدو رستا چې دې لګېدل د نو دې 100 دا یې څه ده سفکس ته وایي ها اوس کدا د مخ کې ولګېدو فار ایگزامپل دا میټر مخ کې ولګېدو او سوي وسره وروسته مونږ ته خو به پته نه لګي چې راځي شي موږ جره کړو دا مخ کې څه خبره لګي نو دا مخ کې لیکل نه دا به ډېر کم راځي خو شي کنه سب ایکسپاند موږ زیات تر کار کوو تبه کیلو واټ او دا خبرې بکې خیال دې کنه نو هغه کې اکثر ضرورت راشي د سفکس د لیکلو ضرورت راشي اکثر د بعض نمسیزونو سره لیکل نه کړی د سره نو دغه ته موږ سفکس وایو او دې ته موږ څه وایو پریفکس وایو په دې خبره نه پوه شئ کنه په دې نقشو کې دا کم میپ چې تعالی مخې تر روان دی په دې کې به بل یو څه راځي اهم ترين خبره به کې دا سکیل به ښه یونټ سکیل ته ویل شو یو یونټ ته خدای غي سکیل به تو به جوړې سکیل ورته خوخه نو زموږ سره دوه قسمه سکیل دي ښه یو انجینیرینګ دی کنه تاسو ګورئ چې دا ویلي سکیل دی انجینیرینګ او بل دی ارکیټیکچر صحیح ده کنه اوس په دې انجینیرینګ سکیل څه دی راګه په دې کې صحیح د انجینیرینګ په سکیل کې زموږ سره 1:100 موږ له ټول سکیل نه بس کې راکړي پریشو کې راکړي دي مطلب دا دی که ستا سره چې دا یو ډرینګ دی هغه جوړ دی نو 100 یا 100 میټر د 1 برابر کړي یا 100 د 1 میټر لکه 100 نه نه خو ورکوټي کوي لکه فار ایگزامپل موږ وایو 100 میټر یې څه کړی دی 1 دی څه ویلی دی
mm خو ورکوټ یې که نه 1 mm ته یې ویلی دی 100 میټر یعنی د 100 میټر دی چې کله 1 mm لاین ډرا کړي دی به څه مطلب وي 100 میټر او د دې چې 10 ډرا کړي دا به څه شي میټر به شي که نه مطلب دا داسې په دې ذهن کې د خبرې کې داسې چې چل دی باندې چې داسې چل دی صحیح ده که نه د دې مطلب دا دی که دا چې کې په انجینرینګ کې دا انچي او فوټونه وي نو دا 1 انچ د 100 فوټ برابر کړی پوهېږي که نه 1 انچ د 100 فوټ برابر کړی پوه شوې که نه خبره د دې مطلب دا دی چې ستا سره یو بلډینګ دی او د هغې لینت چې دی که نه د هغه تقریبا 300 فوټ اوږد دی نو 1 انچ چې د 100 برابره خو ډېر زیات کمه دغه ده که نه لکه د دې مطلب څه دی لکه دا زموږ سره فار اګزامپل پیمانه ده پښتو کې به وایو چې دا خبرې موږ ته پته ده چې دا سکیل دی یا هر څه چې دی خو موږ د ځان نه پیمانه وایو صحیح شو په دې پیمانه کې 18 انچي دي صحیح به کې نو اوس که زما دې ته 1 انچ د 100 فوټ برابر کو نو په دې کې خو بیا 1800 فوټه دي نو دی خو بیا زمونږ دا یوه پیمانه 0.5 کیلومیټر به برابر ده که موږ چې ته په دې باندې لاین ډرا کړو او له پاسه موږ سپوزي سکیل یې لیکلی چې 1:100 صحیح ده که نه نو دا پیمانه بیا زموږ سره څه ده 1800 فوټ ده که نه او چې ته یې هلته کې کیلومیټر لکه تقریبا دغه 500 دغه 600 لږ بګ میټر راځي که نه نو دا 0.5 کیلومیټر دی لکه د سکیل مطلب دا چې لکه غټ بلډینګ په یوه پاڼه باندې جوړول یا په یوه پاڼه باندې جوړ شوی بلډینګ دی په هغې کې ته ستا په سکیل باندې کار کول لکه بلب دی که نه د بلب سایز د دې بلب ته وګوره او په A4 پاڼه باندې نقشه به پرنټ شوې ده او د بلب سایز دا دی نو ته په کمره کې څنګه په دې خبره پوه شې که نه نو ته به دې بلب له سکیل ورکړي چې یاره دا بلب چې دی که نه فار اګزامپل زموږ سره ته دې د 10 ووایه خیال دی که نه نو دا خو دا زمونږ کار نه دی بیا دا خو به ځان له بیا سافټویر به خپله باندې کوي یا مونږ داسې نه وایو چې مونږ دا سکیل خوښوو خو مونږ په دې سکیل ځان پوهوو غټ شیز به ځان ته ورکوټ یم دا زمونږ مرضي ده چې سکیل سټینډرډ سکیل شته سټینډرډ سکیل دی په هغې باندې به ضرور راځو خو مونږ دا خواهش دی چې مونږ په دې خبره باندې پوه شو ښه دا به انشاءالله دا خو مونږ جنرل ډسکشن کوو خو دا بیا په سافټویر کې ګورو چې دا څه دي دا سافټویر دی ایکسټریکټ ښه اوس دې خوا ګوره ښه صحیح شو که نه دې ته مونږ 1:100 ولیکو ده اوس به دلته به دې کیدای شي په دې ارکیټیکچر کې ستا ذهن کار وکړي مونږ دلته کې لیکلی 1/8 انچ is equal to 1 څه چلې وکړو یو سکیل دی چې هغه سره 1/8 انچ دی دا سټینډرډ سکیل دی ښه د ارکیټیکچر د 1/2 نه شروع دی او دې ټوله بیا په مخه په 2 کې ظرف ورکوي او سکیل دی جوړوي پوهېږي که نه نو فار ایگزامپل په دې پسې ورپسې سکیل به صحیح 1/10 نه که نه پلس ملټیپلیکیشن دی په دې 8 کې ولو او په 8 کې په 2 کې ملټیپلیکیشن دې لاندې نه په 2 کې ملټیپلیکیشن 16 بیا 32 بیا 64 بیا داسې ښه نو سکیل چې څومره به مخه ځي 1/8 په ځای 1/8 دا 1/2 نه سټارټ 1/8 مطلب دا دی چې زموږ سره 1 فوټ پیمانه ده 1 فوټ 12 انچ ده که نه دا یې به څو تقسیم کړه دا 1 فوټ یې په څو تقسیم کړو دې ته ګوره ما انچ لیکلی دی 1/8 یعنی په 1 فوټ کې په 1 فوټ چې دی هغه د څه برابر دی د 8 فوټه 1 فوټ د څو برابر دی 8 فوټه ټیک شو ګرم خبره هو چې 1 فوټ د څه برابر دی 8 فوټه دغه شان موږ دا خبره دلته کړو پوه شئ که نه موږ 1 فوټ چې دی هغه د 8 فوټ برابر دی نو مطلب دا دی چې ستا سره په دې پیمانه کې موږ خو دا په انچ باندې حسابو موږ خو د فوټ نه وایو موږ وایو 1/8 انچ یوه انچۍ په څو ډیوایډ کړي ده په 8 یعنې په دې یوې انچۍ کې څو فوټه دي
آټو نو په باره کې به څه وشي چیانو مې به نه شي لکه ته به بیا داسې کوې دا خو خیر ستا به هلته کې بیا فیلډ وشي بیا به ستا دا خبر قدرتي زده شي انشاءالله صحیح وه نو مړه ختم شو دا بالکل ختم شو او دغه د سوی ورته لارې مارې به کېدي که لارې دې زموږ سره شو ها اوس به یې چلو که نه 1/8 inch is equal ما پیمانه څه کړه پیمانه مې راوسته دا 1 inch ته 8 ګوټه وي اوس چې څونه انچي که نه هغې له په څه کې ضرب ورکوو 8 کې بوله ضرب ورکوې که اوس دا 1/16 وی که نه د 1 inch ته 8 فوټ وي آی شاباس ورپسې سکیل راځي 1/16 inch is equal to 1 feet پوه شوې که نه په دې ټایم کې یوې انچې دی څو وي وایي دا د 16 فوټ برابر دی نو مطلب دا دی که ستا سره چې دی کې 12 انچ یو پیمانه وي نو په هغې کې 1 انچ ته خو دا 16 فوټ ویلی دی نو په 12 انچ کې خو پوره کار کېږي اوس خیال دی نه دې 12 له به زه په 16 کې ضرب ورکوم ځکه چې یو ته دا 16 ویلی دی نو 12 ته یې څونه شو خیال دی نه یا په 10 کې څومره شو خیال دی نه 160 فوټ شوی په 10 کې لنډو باندې حساب کلکولیټر به راولو که نه څنګه 160 شو 160 فوټ دې راځي که نه 16 چې زه په 10 کې ضرب ورکوم څه به دې راځي 160 به دې نه راځي دغه صفر به ورته وخېږي که نه ټیک شو که نه نو دې مطلب دا و چې دا زموږ سره سکیل دا خپل دغه سټارټ کړه او که نه دا تپوس به ته زما نه غواړې نه کوې نو په دې خبرو باندې ته پوه شې په دې سکیل باندې ته پوه شې که مخې ته تاله سره سکیل مین لاغې نو انشاءالله چې تا ته به دې ټینشن نه وي صحیح شو د خیره ښه اوس په یو چل کوو ښه یو اس پي راغستې که نه دا راغستې څنګه چې دا سافټویر انسټالېږي دا به د دې د سټارټ کوم دی به زما سره په دې لاره باندې وشي ستا سره په دې کې څه شو ورولو خان پکې دغه یو دی نه خپله ورولو خان ښه دا څه شی دی دا یې کریک دی نه مطلب دا یې رجسټریشن دی او دا څه شی دی دا سافټویر دی تا ته زه دا کار اوس حواله کوم په دې ساعت ته به داسې چل وکړې چې دا به دا ستا سره دی دلته کې دا ما دغه کړی دی خو دا به ذکر کړم ښه ستا سره دا دواړه فایلونه دي ستا کمپیوټر ته وینرار انسټال دی ته به دې خپل کمپیوټر ته دا ګیټ انډو بي سي نه به دا شیز چې دی دا انسټال دی بله خبره دا ده که نه چې ستا سره دغه نه وباسو که نه جي وینرار نه دا ستا کار دی دا تا ته حواله دی زه بیا ځان پوه کوم پاسورډ دی که نه ځکه چې یوازې کار کول نه دي که نه ستا په لاس باندې چې تېر شوي نه دي زه خو زه به مخه باندې ځم پاسورډ دی که نه د دې پاسورډ ښه ټوکیډ الکټریکل ما دا ته ویلو چې دوه قسمه پاسورډ دی که نه ما یا به 1 2 3 او یا به صحیح یا به وینډو وي خو دی آی ګیټ انټو بیزي دی څه دی .com ښه نو که دا غټ یې نه اخیستو دا به ته په کیپس لاک باندې ورکوټېږي بیا ښه که ته وایې چې یاره دا پاسورډ زما نه هېرېږي به یا به دا دی دلته کې ته لیکلی دی صحیح دی که نه آی ګیټ انټو بیزي نه صحیح ده ما ته په دې قصه باندې پوه کړې دې ته دا وکړه او زه پسې راځم صحیح ده دا منده که دا سیسټم منده که دا درکړم دا به زما سره بیا ځان سره سره پټولم دې اول نه ډېټه رالمه او بیا به دا پسې راځم بیا به موږ ځان نه معلوم جبي ته کتلو مسقط ته کتلو
استاد سره چې بس ماوس نه وي نو ته اوس دا نو کیسو کې کوو نو ورډ پکې شته تاسو سره پس کې پتی صاحب په دې او ولې دې خپل څه دیو تا کاپی کوم کاپی کې ولې ماته نه کاپی کړه دې کاغه دوه دار د سم کېلټس پکې سټاپ ته وړه ماته ته نه کاپی کړه زه خو ولې ګورم چې زما ها نه کړه ها موږ دغه شل نه مې شکړې دي یو خادا سافټویر دماغه خادا دې بهر فولډر کې ډایرکټ دلته کې پروت دی ستا سره یې زه هو نه وړم دې به دې فولډر ته راغلی کی څنګه چې ریویټ ارکیټیکچر انسټال کی دقه شانتي اټوکیټ انسټال کی دا مې سابس پتی واړې دا مزه لا غسته دی وره ښا او تاسو ته پری مزه لې مزه کوي دا اورګل خان ته وړاګل دا په دې کې ځان مصروف وکړه لکه چې انسټالیشن او دا قصې به څومره چې پوه شي نو انشاءالله اول دغه شان د کاپي اول کاپي کول دي ګورې ښه د یو اس بي نوم کاپي کول دي او دا هر څه نه کاپي کول دي هم نه دی وته ورکړه څنګه دا وته ما انا قولي ازو شهدي دا غادي کاټي